وأصحابه وأزواجه وذرياته وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبعث البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معزز الله رب العزت ما او تاسو ټول د دې دور حاضر او د مستقبل د تمام تر فتنو محفوظ وساتي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته ایمان کامل اعمال صالح نصیب او فرمایي او تادم آخر دې الله رب العزت موږ او تاسو ټول ته په ایمان باندې استقامت نصیب او فرمایي. تمام معززو، نن زما د دې چند معروضات او گزارشات موضوع اغا د مساجد سره د جماعت او د مسجد سره متعلقه احکام او آداب دي. داس یو هوار الوتی ده چې یو جمعینا بل جمعې پوری بلاشي حادثات په دې ماحول او معاشره کې مخه ترازی مخکې بزم پریشان او ما به يرس چې دوه ورځې به جمعې ته پاتې شي، ما چې په کومه موضوع به خبر وکم. اوس د الله شان دې مخه تدریسلور موضوعات داسې حوادث مخه تراغلي چې هر یو اغا باندې خبره کول د امت مسلمه د خیر پنید باندې هغه ته د دین د تبلیغ او د نشر او اشاعت پنید باندې غو ضروری دي. نو نن زما موضوع اغا د مسجد دا. زما محترم زینی کارونه، زینی عقاید، زینی عبادات او زینی آباده دا د الله رب العزت د دین نخي وي. څه شي وي؟ د دین نخي وي او د دین نخوتا د دین علامو ته دغه ته مونږه د دین او اسلام په اصطلاح کې داغي نه تعبیر کو په شعائر الله سره. دا د الله د دین شعائر وي، د الله رب العزت د دین نخي او علامات او نشانی وي چې په هغه اعمال او عقاید او هغه آبادو زین سره د رب العالمین دین اسلام پیژندل شي. نو دغه کارونو ته، دغه عقاید ته، دغه آبادو ته شعائر الله وي. نو د الله رب العزت د شعائر او د الله د دین د شعائرونه یو دین نخ او علامت عظیم تر هغه مساجد دي. کاغه د ټولو نه اصل الاصول او عبادت خانو کې په مخ د ځمکه باندې بهترین ځای هغه حرم شریف دی، کعبه شریفه ده، بیت الله دی. نو هغه اول ترین اصل الاصول دی د الله په عبادت خانو کې. او بیا ورپسې مسجد نبوي، بیا ورپسې بیت المقدس او داغین رستو بیا د خار جامع مسجد او بیا داغین رستو د خپل محلي مسجد. دغه مراتب دي دغه عبادت خانو. نو کومنګ او تاسو ګورو د بخوانه کافران لګیا دي، مشرکین د دین دشمنان لګیا دي. اغه د الله رب العزت د دین شاعر، د الله د دین نخ او علامات مخدز مکنه او رکول غواړي. کوشش دین چې دغه شاعر نو نشان په مقدس مکه باندې پات نشي. نو باغی باندې افسوس پکار دی او غټ افسوس پدی پکار دی
چې بیا خپل مسلمانان د الله رب العزت د شاعرو د الله د دین د نخو د ورکولو کوشش کوي، د هغې د بې عزتۍ کوشش کوي، د هغې د بې حرمتۍ کوشش کوي، جانې یا انجانې، شعوري یا غیر شعوري، دته دا احساس کیږي چې زه د الله رب العزت د شاعرو بې حرمتي کومه، د بې عزتي کومه، دا خیال نه ساتم او که دا خیال ورته نه راځي او کوي نو افسوس په دې باندې راشي. دې د وجه نه په احادیثو کې راځي د قیامت په نښو کې نبی علیہ السلام فرمایي قیامت ته نږدې به د مسلمانانو دا حال شي چې مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، مساجد به آبادي په ظاهري ډول ډال باندې به مزیني، پاخه چتونه، پاخه فرشونه، چونی، ډیزایننګ او بهترین قالینونه او جانمازونه، د پخو د جنریټر درنا هر قسمه انتظامات به موجودي. مساجدهم عامرة، جماعتونه به آبادي ظاهري آبادی سره، وهي خراب من الهدى، خو خراب به د چا نه وي، کنډر او غیر آباد به د هدایت نه وي. تاسو ګورئ نن ظاهري آبادي ډیره ده او که روحاني او باطني اجي ظاهري یعنی مظاهره باندې مساجدو کې هر قسم سہولت موجود، هر قسم ډیزایننګ او د هغې د ښایست هغه اسباب موجود، خو چې هغه خراب دي هغه د هدایت نه خراب دي. روحاني آبادي پکې نشته، عبادات نشته، ذکر و اذکار نشته، تلاوت نشته او چغې سوري، بازاري خبرې اترې، شور او شغب او په هغې کې بېادبي، ګندګیري څه په مساجدو کې نه کېږي. نو محترمو چند مخصوص خلق عباداتو ته راځي، هغه هم عباداتو ته په ضد دي چې دې مسجد ته راشي واپس ځان سره ثواب یوسي، خپله زولې او لمن د ګناه نه ډکه یوسي. دې وجه نه محترمو ډېره ضروري ده چې مونږ او تاسو د مساجدو د آدابو خیال وساتو. انشاءالله العزیز کوشش کوم چې په نن دغه بیان کې، په نن دغه مذاکره او تذکیر کې د مسجد آداب هغه کارونه زه صرف ذکر کوم چې هغه په مسجد کې یا ناجایز دي یا مکروه دي یا نه دي پکاره. صرف هغه کارونه د مساجدو فضیلت په خپل ځای باندې د هغې نور چې متعلقه کوم ابحاث دي هغې خو مستقل بیا ډېر وخت لګي، خو زه صرف هغه کارونه تاسو ته مخې ته ږدم چې په مساجدو کې کوم کارونه ناجایز دي یا مکروه دي یا خلاف اولا نه کول پکې بهتر دي. د ټولو نه اول محترمو مسجد ته چې مونږ او تاسو راځو د مسجد د آدابو خیال وساتو. مسجد ته راتګ کې ثواب ډېر زیات دی، په دې کې ته چې کور کې اودسو کې او دلته یو قدم مسجد ته راږدي نو لس نیکۍ رب العالمین په یو قدم درکوي، لس ګناهونه معاف کیږي، لس درجات اوچتېږي. په احادیثو کې راځي. دې وجې نه صحابو د سلفو نه نقل دي چې هغوی به مسجد ته راتلل نو مسجد ته به هغوی قدمونه واړه قدمونه اخیستله، دې لپاره چې د قدمونو تعداد ډېر زیات شي. او بنو سلمه نبی علیہ السلام ته ویل مونږ د مسجد نه لرې یو، مونږ مسجد ته کورونه نږدې وروړو. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل دیارکم تکتب آثارکم، وایي تاسو خپل کورونه لازم ونیسئ، په خپل ځان باندې خپل ځای کې پاتې شئ، مسجد نبوي ته نږدې مه راځئ، ځکه ستاسو د قدمونو نښې هغه لیکلی شي، په هغې ثواب ورکولی شي. نو آدابو سره د دعاګانو، د مسنون دعاګانو، د مسنون طریقې د داخلېدو طریقې خیال مونږ وساتو. بیا چې کله مسجد ته راشو محترمو اولنی کار چې نن دلته زه ذکر کوم مسجد کې چې کوم د مسجد حصه ده، مسجد یو شرعي دی او یو عرفي دی. کوم ځای کې چې سجده کېږي دا مسجد شرعي دی او کوم ځای کې چې سجده نه کېږي لکه دا د سپلو ځای، دا د اودسونو ځای، هغه د امام کمره، هغې نه هغه چې کوم ځای دی دا مسجد دی، خو مسجد عرفي دی. مسجد عرف او عادت کې دی ټول ته مسجد وایو، مونږ ټول ته مسجد وایو، خو شریعت کې صرف دغه مسجد دی چې کوم کې مونځ کېږي. نو زه چې دلته کوم مسایل ذکر کوم چې مسجد کې ناروا ناجایز دي یا مکروه دي یا نه دي پکار، دې نه مراد شرعي مسجد دی. کوم مسجد دی؟ دغه ګوري تاسو هغه د سپلو ځای پورې، سپلو نه هغه ځای به نه زما مراد نه وي، دارنګ د اودسونو ځای مراد نه دی، د امام کور او کمره ته نه مراد نه ده.
نو اول نمبر کار محترمو چې کوم انسان ته د غسل او د جنابت انسان باندې وړي او د غسل ضرورت ورته پیښ شي نو مسجد شرعي ته راتګ هغه حرام دی. څه شی دی جی؟ حرام دی. دا د آدابونه دي. شرعي مسجد ته به یعنی هغه انسان چې په د غسل کول لازم شوي دغه شان هغه زنانه چې حایضه وي یا نافسه وي یعنی ماهواري بیماري ورته راغلي وي یا د بچي نه وروستو دې ته کومه بیماري راغلې ده داسې زنانه به هم شرعي مسجد ته راځي نه. مسجد ته راتګ څه شی دی؟ حرام دی. څه دی جی؟ حرام دی. البته عیدګاه او مدرسه او خانقاه عیدګاه او مدرسه او خانقاه په دې حکم کې د مسجد سره شریک نه دی. یعنی عیدګاه ته خانقاه ته او مدرسې ته په غسل په حالت کې انسان تګ دا حرام نه دی. هغې تېرېدی شي هغه یو عامه ځمکه ده هغه مسجد نه دی. ښه دویمه نمبر مسئله مسجد ته نجس او پلید څیز داخلول دا ناجایز دي. مسجد ته نجس او پلید څیز داخلول ټول وایي څه شی دي؟ ناجایز. ایخي که نه جي مسائل بیانوم. څه بیانوم؟ فضایل نه بیان د فضل اعمال تعلیم نه چې خوب ورته وایي. ښه مسلې بس زده کوو. څه به کوو جي؟ ټول وایه که نه الله یې تاسو ته هدایت وکړي. ټول وایه څه به کوو؟ زده کوو به په دې مخه به کېږي. ښه او نو نجس څیز به مسجد ته نه راوړئ. هغې کې لکه بالفرض ځینې تیل وي هغه اوس خو دا لیټونه دي ځینې تیل به ډیوو کې خلکو اچول هغه به پلیت وو. نو اگر چې د مسجد نه بهر پلیت تیل په ډیوه کې سوځول جایز دي خو مسجد ته دننه وړل جایز نه دي. دا څیز به نه راوړئ. دا هر هغه څیز چې هغه پلیت وي نو هغه به مسجد ته نه راوړئ. دریم نمبر مسجد ته ماشومان لیونی دا داخلول او مسجد ته راوستل که چېرته کې ظن غالب ګمان دا وي چې دی به دا مسجد پلید کې لیونی دی یا ماشوم دی شاید چې دی تش متیاز وکړي ډک او دسماتې وکړي او دا غالب ګمان دی نو بیا مسجد ته راوستل دا حرام دي. څه شی دي؟ ټول وایه څه شی دي؟ حرام دي. حرام. البته که یو ماشوم داسې وي چې غالب ګمان ستا داسې نه دی چې دی به دا مسجد پلید کړي او ماشوم په ښه بد باندې پوهېږي نو بیا هم داسې ماشوم راوستل ګرچې حرام نه دي خو مکروه دي. څه شی دي؟ مکروه دي. ښه هر هغه ماشوم چې هغه د مسجد په آدابو نه ناخبر وي او مسجد باندې نه پوهېږي دلته به زه یو مسئله درته بیان کوم ما ویل وروسته به کوم خو دلته یې ختموم. هغه دا د محترمو چې مسجد ته ماشومان راوستل تاسو ته ما وویلې چې که غالب یقین وي چې دی به مسجد پلیته یو بیا خو راوستل حرام دي. که غالب یقین نه وي نو بیا هم مکروه دي. ښه نه دي. ښه نه دي. صحیح دی. یو ملا صاحب بیان مې بله ورځ واورېده چا په فیسبوک باندې شیر کړو هغه استدلال کوي په استدلال غلط دی. استدلال د نبی صلی الله علیه وسلم د دور د یو واقعي نه کوي. یو صحابي راغی غالبا اقرا ابن حابس رضی الله تعالی عنہ دا باندچی صحابیو د آدابونو ناخبره صحابیو د مسجد نبوي ته راغی او مسجد نبوي کې تشو د سماعت ورغلو تش بولې خوشی کړ. صحابه کرام چې وکتل چې دا کس په مسجد نبوي کې بول کيو نو ورپاسېدل چې وی وای یا من کې خبري ورته وکي نبی علیہ السلام ما پرې دی داسې مکوي مګو چې د متیاز وکي دې کې حکمتونو یو حکمت دو نبی علیہ السلام شفیق او رؤوف او مهربان ذات په خپل امت باندې کدا سه ټیم کې ته متیاز پاغه باندې را بند کی چې هغه سخت زور ورکړي شاید هغه ته مطلب د مصانع او وغیرہ نور تکالیف پیدا شي او دیم دا چې هغه متیاز اسیم شروع کړي چې ته ورپسې شه اب منډه ویو متیاز او بول به شروع وي د لږ ځای په ځای ډیر ځای څه شي پلیت شي. دریم دا چې هغه نوې مسلمان دی د آدابو نه خبر دی خیر د سختی ور سره نه کوي نو پی به دی واقعینا یو عالم استدلال کیو وای دا بوډاګانو پورې کې سره وانه د باغې لګه خبره درته کومه هغه وای یاره وای دا ماشومان مسجد نه مو پرکوي او مسجد کې پرېږدي دی بس کيو چې مسجد ته ناراضي آداب به کم ځای زده کوي دین به ګوره وای نبی علیہ السلام غټ صحابي پرې خو دی نو که ماشومان متیازو کې کوي دي کنه دا استدلال غلط دی. استدلال څه دی غلط دی. سو وجوه دی په دې کې مختصرا
اول نمبر دا چې هغه صحابي هغه نوی مسلمانو د آدابو نه خبر نو زموږ ستا د کورنۍ ماشوم چې راځي یا زه او ته رابریدونو مو ته د آدابو نه خبر یو زموږ ستا ګیرې په اسلام کې سپینې شوي زموږ زندگی پکې راغله لہذا هغه حکم د واقع په دې باندې فټ کول درست نه دي یو دویمه وجه دا ده چې آل د هغه صحابي نبی علیہ السلام بدل د پوی کې غټ صحابي دی سمجھدار دی بیا پوی کو چې ګوره دا مسجد دی په دې کې څوک داسې نه کوي دا د الله کور دی شاعر فلان فلان نو هغه صحابي نه بیا دا خطر شته چې بیا به تسمات وکي ولی اسمجدار دی پوی شو ماشوم ته که هر څومره چې بچی دلته مه کوه خو ماشوم به بیا هم چې زور وکړي بیا به هم څه کوي به لہذا د هغه واقع نه استدلال دی وجې نه درست نشو محترمو صحیح ده جی دریم نمبر دا چې ته یاره دا ماشومان به څه کوي دې مسایلو کې بیا مخکې را روان دي دا ماشومان چې دلته مسجد ته نه راځي نو دی به دین کم ځای زده کوي دی به دین مدرسه کې زده کوي کم ځای کې مدرسه کې د مسلمانانو کور اورانیږي چې د شل جوماتو په سر باندې یو مدرسه هم جوړه کړي په خبره باندې بي دا انتظام به کوي لہذا دلته مخکې راځي الاشباح ما سره دا کتاب دی الاشباح والنظائر او د دې شرح ام مارو نړله هغې هم لیکلي دي دلته ګورئ په صفحه نمبر 360 باندې وتعلیم صبیان باجر لا بغیره په مسجد کې په ماشومانو ته تعلیم ورکول سبق خودل مکروه دي څه شی دي مکروه او منع دي که اجر او مزدوری او پیس سره وي څه سره وي پیس سره وي بیا د دې شرح والا لیکلي دي چې ځینې فقها مطلق وي که پیس اخلي که نه اخلي په مسجد کې ماشومانو ته تعلیم ورکول مکروه دي څه شی دي مکروه دي اوس به ته وایې چې پخوانه را دا خو موږ نوي مسلې اورو پخوانه دا کیسه را روانه ده نو چې تا نه ده اورېدلې چا درته نه ده بیان کړې نو زه دله څه وکړمه دا کتاب اوسنی نه دی پخوانی دی څه شی دی پخوانی دی ښه دا زموږ د فقهي مسایل پخواني دي خو که چا نه اورېدي نو هغه دې شکر وباسي اوس کې واورېدل علاج پکار دی لہذا محترم احتیاط په دې کې دی احتیاط ګرچې ځینو فقهاو د جواز قول کړی دی خو احتیاط په دې کې دی چې ماشومانو ته سبق او تعلیم ورکول هغه ماشومانو ته چې د مسجد په آدابو ناخبري دا درست نه دي خاص کر چې بیا پیستې نه علي بیا درست نه دي صحیح ده جی په مسله باندې پوه شئ هڅه به کوي دې دپاره به د مدرسې بندوبست کوي یا مسجد نه هغه زما دا کور دی بالفرض هغه خالي ځای دی چې شرعي مسجد کې نه راځي داسې کیسه کې ماشومان ته سبق ښوول پکار دي مسجد شرعي کې ماشومان سبق ښوول درست نه دي خاجي لہذا دا د تلویث او د مسجد د ګنده کېدو سخته خطره ده آداب ناخبر وي چغې وي سوري وي سخاخ وي قالین ګنده جانماز ګنده مسجد ګنده او موږ تاسو کو ماشومان پاکو هم نه چې کله سکول له لیګونو وینځو وی لمبو سر ولو وینځو غوړ کو سر ورته منګز او ګومنس کو او چې مسجد ته ځو نو د کور کو شاه بازار د یو غنټې چې 2 بجې ټیم نو په 1 بجې مور را بهر کی ویل د موږ تنګ یو څه شي تنګ یو چې مدرسې او مسجد مولا باندې سم سر وګرځي پوه شو کنه خیر د کاغلی ونی کی هو چې موږ ته نخلاص لہذا دا ناجایز دي څه دي جی ناجایز دي سما محترم دې د پاره د مدرسې بندوبست پکار دی چې کوم ځای کې مدرسه نږدې وي مهرباني کوي خپل ماشومان مسجد ته سبق ته ملي اوس زمونږ اکثر ځینو کې په مسجد کې فیس کم وي او په مدرسه کې یو د 500 په ځای 100 روپۍ نو پوښتنې د 500 روپو د لاسه مدرسې ته مړه هلته ښه سبق نه ښي بس هلته خیال نه ساتي ولې نه ساتي خو ستا 500 روپۍ زیاتې ځي خیال لري داسې مه کوئ ښه مدرسې ته ماشومان لګي مسجد ته ماشومان مه لېږئ پوهېږئ په خبره ښه جي بیا مدرسې چې کوم ځای بندوبست بالکل نه و صرف مساجد دي او اجرم نشته بیټک هم نشته نو به عذري ضرورت او مجبوري بیا خیر اجازت شته خو بیا د هلته داسې ماشومان نه راولي چې هغه بیخي په الف او په با باندې نه وي لږ هوښیار ماشومان او رب العالمین دی زمونږ حکمرانانو ته د خپل شاعرشان مطابق عذاب او سزا په دنیا او په آخرت کې ورکړي امین ووایي ولې چې زمونږ دین سره څومره خیانت څومره غداري څومره مجرمانه رویه حکمرانانو اختیار کړې ده نو دومره بل چا اختیار کړې نه ده زما د سکول لپاره د ټاټ نواله
د کیناستو د کرسۍ نه والا د استازو د کتاب نه والا تر چاکه پورې بندوبست سرکاري شته. زما د سکول او د کالج یونیورسټۍ د هر څه انتظام شته. قسم بالله که زه پې خفه یم الله دې نور توفیق ورکړي. دا زمونږ د قوم بچي دي، ښه کار دی که بد دی وایم، ښه دی که نه چې هر څه یې مفت کړي دي موږ خوشحاله یو. زمونږ قوم چې مفت تعلیم حاصل کړي موږ خوشحاله یو، خو آخر د دین دپاره بندوبست ولې نه شته؟ پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ په پاکستان کې سرکاري مدرسه شته؟ وایه که نه شته؟ داسې مدرسه شته چې د هغې ټول انتظامات د سکول او د کالج په شان حکومت کړي وي. نن چې دین مظلوم دی، نن دین ذلیل دی د دې په نگاه کې، نن دین بې قیمته دی، نن د دین تعلیم هر سړی نه حاصلوي. د هغې وجه دا ده چې کوم حقوق، کوم هغه د دنیاوي مراعات او دنیاوي فواید، تنخواګانې وغیره سهولیات به دیندارانو مدرسینو ته اسلامي حکومت ورکول، نن هغه سکول والا ته میلاویږي او مدرسې والا ته نه میلاوي. نو زما مدرسې ته یا په ملک پاکستان کې یا په نورو ملکونو کې مدارس ته چې کوم بچي راځي او سبق پکې وي، دا د قوم بچي نه دي. تیز وایه دا پاکستانیان نه دي، دا پښتانه نه دي، دا هم د دغه خلکو بچي نه دي چې دا د سهار کې سکول وي مازدیګر بیا ما ته راځي دي که نه. نو دا دغلا پالیسي د قومي نظریه موږ سره ولې شریکي دین سره، چې دین سره یو نظریه ده او د دنیا سره دي بله نه. نو زه خو ورته ښې د زړه نه خیرې کومه خدایه چې چا هم دین سره غداري کړي، که ملا کړي که امي کړي، خدایه تباه او بربادي کړي. د دې اوم نسل الله رب العزت که هدایت قسمت کې نی خدای دې ذلیل او خوار کړي. ځکه زمونږ دین سره ډېره غداري کړې. نن قرآن بې قیمته دی، د حضور احادیث بې قیمته دي، فقه بې قیمته ده، علم او دستار او ګیره بې قیمته ده، مدرسې خیال څوک نه ساتي. زه ستا بچو ته مفت سبق هم ښیم او در په در خورې په سر په بازارونو کې په دکانونو باندې 10 روپو په زه ولې ګرځم اخیره. زه دا دین دومره ذلیل شو، دومره بې قیمته شو. او بیا د محتممان هم ځان نه سم زه وایم دا محتممان دي هم دا کار نه کوي. پرېږدئ موږ چې دا بچي عیسایان شي، پرېږده چې یهودیان شي، پرېږده چې ملحدین شي، پرېږده چې مشرکین او کافران شي. بچی به ستا عقیده زده کوي او در په در خورې په سر بوله سوالونه زه کومه. محترمو دا ټول غداري چا کړې ده وایه؟ حکمرانانو چا کړې ده؟ نن ستا استاذه بالپاشو په اسلامیه جمهوریه پاکستان کې په کوم کې د امیر المؤمنین سیدکم و سیدت هؤلاء العلماء الجمهوریین، د دې الدیمقراطیین، د دې سردار او امیر المؤمنین د شهباز شریف په حکمرانۍ کې د هغه په اقتدار کې ابل ورځ بل پاس شو، د سند حکومت بل پاس کړ چې آینده به مونږه د میوزک او د ګانې بجانې ښودلو دپاره سکولونو کې 1500 اساتذه د مان اخلو. هغه استادان به څه وي؟ تیز وایه څه به وي؟ هغه به آینده صوبې سند کې 1500 استادان د میوزک په سکول کې هغې به مونږ الو. د هغې ځای یې وکړو چې دا زموږ سکول کې زموږ بچو ته ډمتوب وښیي. څه ورته وښیو؟ زما په ملک پاکستان اسلامي آیین، اسلامي جمهوریه پاکستان، زه خو ورته کفري مخکې هم ویلې اوس هم ویم بیا به مې او د کبر هم انشاءالله آواز راکړي. ځکه چې کوم نظام کې په کوم آیین کې په کوم پارلیمان او پارلیمنټ کې دا قسمه فیصلې ګانې بجانې حرامې دي که جایز دي وایه؟ نو چې کوم حرام بل پاس کیږي دا حرام بل حاکمیت اعلی مخالف دی که موافق دی وایه؟ تیز وایه دا د قرآن او سنت موافق دی که مخالف دی؟ مونږ مولیانو ته وایو چې الله دې تاسو ته هدایت وکړي. دا 2 کلمې چې آیین ته ویلي دي دا صرف دې دپاره دي چې مونږ ته سترګو کې رانجه چولی دي، نور عمل کې د دوی اس حیثیت چې وی قرآن او کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کیا جائے گا. دا د قرآن او سنت موافق دی چې دا وشوه وایه که نه؟ چې دا قانون سازي کېده مخکې په ډکس باندې ملا ناست دی، دې ملا خلاف ورزي ولې نه کوله؟ حاجي یاره چې مونږ ټول 4 سیټه دي، په 4 سیټونو مونږ اسلام نشو راوستی. زم درد ما خو تا ته مخکې ویلي دي چې ستا دا ټول سیټونه شي هم اسلام نشي راوستی. په خبره ته اوس دا خو ما مخکې ویلي، خو یو مخالفت خو دې کولی شو که نه؟ پاسېدی به وي دا مسالېدار او جذبېدار دوادار تقریرونه چې عمران خان پسې کې
بل پسې کې بل پسې کې یو به د دې پارلیمنت کې هم کړو چې دا خلاف شریعت قانون دی د آئین خلاف ورزي ده دا بل د پاس او بل پاس شو بل څه شو پاس شو صحیح ده. دویم نمبر دا چې 5 ارب روپۍ د ګانو بجانو د منټینشنل او د په غټه سطح سره د سینماګانو جوړول لپاره بجټ کې 5 ارب روپۍ منظوري شي. څومره سونه جی که خیر زه کله لږ مخکې یا وروسته د اندازه کې غلط وم نو هغه معافي غواړم تاسو بیا خپل ځان له وګورئ اخبارونو کې هم شته او په نټ باندې هم موجود دي. نو بهرحال او د 10 کالو دپاره د کنجرخانو او د دې ګانو بجانو د سنټرونه هغې نه ټکس اوچت شو. ټکس تې نه زما په اسلامي کتابونو ټکس شته د سکول په کتابونو مې ټکس شته په کاپیانو مې ټکس شته زما د 2 روپو په پنسن باندې ټکس شته زما په غړو په غړو ټکس شته چې زه د ولګي نه مرمه نن ورشه د ګرانۍ د وجې نه مسلمانانو خپل ګاډي او رکشې اوس وځولې چې هغه به تیل اچوي که په هغې به مزدوري کوي هغې د ولګي نه مري په هغه شیانو ټکس شته خو ګانه بجانو باندې ټکس نشته. دا د اسلامي جمهوریه پاکستان دا د اسلامي نظام مبارک دی دی جمهوری مولیانو ته الله رب العزت دی د داسې نظام نه مونږه په دین او دنیا کې محفوظ وساتي. په داسې نظام مونږ دنیا کې هم لعنت لیږو آخرت کې هم پې لعنت لیږو. ښه لیږئ پې که نه لیږي وایه ټول وایه ټوله د اسلامي نظام دی وایه اسلامي نظام دی وایه که غیر اسلامي نظام دی. د ډیران په لاره باندې سوشپ یو اسلام راتلې اسلام مقدس لاره شته ښه په خبره باندې پوهېږي لہذا وختونه ځان له مه ضایع کوئ. دغه مولیانو نه هم درخواست دی حکومت دغه ذلیلانو نه هم درخواست دی چې دا ذلیلانو تا سردګانو بجانو د رامتابونو دپاره پیسې شته خو زما د مدرسې دپاره پیسې بلکې دا غلامان دا د کفر ټټوان ولټه رالګي هغه پیسې زه به ټیلیفون کې هفته کې خو به 2 ځل ما ته ټیلیفون کې ستاسو اکاونټ شته که نشته او څه نمبر یې کوم بینک کې مې اکاونټ دی او پیسو فنډینګ درته د چا نه کي ستا نیا راته رالېږي څه شرېږي ستا نیا واده شه مسلمان سړي ته په خبره پوه شي او پتې دې څومره استعمال کړي نری پتې کاوه دې څومره استعمال او مدرسه کې مالګه څومره استعمالېږي خیال دې دی زما د مدرسې د مالګې پوښتنه هم کي او چنده څوک درکوي چنده آل د موږ چې پاسپورټ جوړول څه کار کې میل مدرسه مې ده پاسپورټ مې نوی کول نو هغه حضرت وی یاره وی چنده څوک درکوي میل بس راغلی نو که ته څه راکوې وس دې راکړه نو خوله دې چینګه لاړه که نه چاندر څوک چنده درکوي چې په هغه موږ دا ملک راتنګ کړو چې چنده بیا در نه کړي خو رب العالمین وعده ده انشاءالله دین اوچتو دی په انشاءالله وي به او د دین دشمنان رب العالمین په تاریخ کې ذلیل کړي دي چې شیطان نه راواله د ابلیس نه راواله او تر اوسنۍ اتنیټ او اتحاد پورې او دا غلامان الله ذلیل کړل انشاءالله العزیز روز د روز به الله دې ذلیل کړي. ښه نو محترمو دا مسله مې درته وضاحت سره وکړه لہذا مساجدو کې تعلیم نه دی درست آدابو خلاف ورزي ده د مدارسو د لپاره د انتظام وشي او تاسو کې هم څوک نشته دی چې مطلب هغه اوچت شي که نه هر سړی دنیا راخیشتې دي مطالبې کله د یو شي احتجاج کله د بل شي خو چا تر اوسه پورې احتجاج ونه کړ چې د مدرسې بندوبست نشته لهذا موږ ته دي ایم این او ایم پی ایس سم جوړ کړي وایه مدرسه څه ستاسو ایم پی او ایم این ای او دا خلک چې زه خو ترې درخواست نه کوم او نه ورته زوره شته الله رب العزت دی د یو کاسرین هم موږ وساتي د دې خلکو ښه او د دې کفر د ټټوانو د امداد نه د الله پاک موږ محفوظ کړي خو بهرحال ځان ته مسلمانان وایي او تاسو یې ملګري نو تاسو ته خو پکار دي چې څوک یې بندوبست کوي نو دې هم مطالبه نه کوي چا اوسه پورې د احتجاج ونه کړ چې هلکه تیل 234 روپۍ ته ورسېده څومره دي او زما د امام صاحب هلکه د ستا څومره تنخواه مولي صاحب 15,000 څومره تنخواه دي 15,000 او دې سبق لځي بورډ ته په ایمان یې وایي 15,000 روپۍ د تیلو کېږي وایه که نه سترګې در پورې شته که نشته او بیا به مولا پسې خبرې کوئ بیا به امام پسې خبرې کوئ چا دا سوچ ونه کړ چې موږ د هر چا بندوبست کوو خو د مولي صاحب او د قاري صاحب بندوبست موږ ونه کړ د ده د تیلو خرچه هم نه کېږي د موټرسایکله بیا د کور ته کرۍ ته تګ راتګ و دلته ضروریات بس تاسو مونځ خو بې قیمته شی دی که نه شی درته پروزي را پروزي بس اوسئ واپس الله دې موږ ته قدر نصیب کړي
خدای د اسلامي نظام راوړي بیا زه تاسو ته وایم انشاءالله او الاسلام یعلو ولا یعلى علیه الله پاک به د اسلام جنډي ورپوي انشاءالله د دین قیمت به درته بیا زه وښیم انشاءالله ها بیا د علماء قدر درته وښیم الله دې وکړي څنګه موږ د اصل اسلامي نظام د امارت اسلامي نظام باندې الله سترګې او سینې ښه کړه خدای دې مو د پاکستان باندې بیا ښه کړي الله دې ټول عالم اسلام عالم کفر باندې اسلام جنډي ورپوي بیا به د کفر او د کفر د غلامانو مرګرو ته مې بیګام خندله مې چې اسلام پکې منځ کې نه وي خلکو به کتلی وي چې کفر او د کفر غلامان خلک څنګه قتلی ښه بیا قتل الالول معنی بیا زده کړه خو موږ ته اسلام هم بیا دا دعوت درکوي چې حضور علیه السلام مکة المکرمه باندې فاتحانه طور راغی هغه ظالمان او جابران چې حضور او صحابه تعذیب کړي د مکې مکرمې نه شړلي او هجرت باندې مجبور کړو بیا هم د اسلام دا تعلیم دی چې زی تاسو انتم الطلقاء تاسو آزاد یې تاسو نن زه ملامت کوم امن زی ما آزاد کیه نن ماته د اسلام تعلیم دا دی نن هغه جابران او ظالمان چې زما شهیدان به ټوکړي ټوکړي کول ای به گاډو پورې رافتل پغی به تیزاب اچول ابه په ورونو باندې سیزل نن هغه ظالمان ته امارت اسلامي غاړه ورکی خیال دی وی راځي معافي خیر دی راشي ظالمانو د کفر ټټوانو بوټان م پالش کوي خپل ملک تراشیه بیا هم ګوره اسلام تعلیم دا دی که اسلام حد پکې نه وي زه هلته م اسلام پابند یم خو دا ظالمان د اسلام نه اول کې پابند دي نه اخر کې پابند دي د اسلام حدود کاش بس د اسلام حدود دي موږ اسلام حد نه وتې نه شو کنې بیا به مو خلکو ته ښوولی وی چې د ظلم بدله خلک څنګه اخلي د جبر بدله خلک څنګه اخلي د بيدینو د غلامان خلک څنګه راځوړندوي الله رب العزت دې په ټول عالم باندې اسلام اوچت کی اسلامي قانون دې الله پاک اوچت کی الله رب العزت مو تاسو ټول اسلامي نظام والا وګرځي محترم دا خبره خو را روانه ده کنه مخکې دلته کې بلاش آداب مانه پاتې شو خدا ټوله شپېته او یا صفحې دي ان شاء الله آینده جمعه کې به درته یم دا یو څو آداب مې ستاسو مخې ته بیان کړل ان شاء الله العزیز آینده مجلس کا زندگی وا آئندہ بدلتے ان شاء اللہ علیہ نور بیانوں اللہ عمل توفیق نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على امرات الموت وسكرات الموت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره ډیر مګرو دعاګان درخواست کړي په اخلاص سره دعا کوي الله څونه مرګرو دعا درخواست کړي چا دعا درخواست نم دې کړي مونږ ته رسیدې نم دې زموږ تارکین محبین او دین مددګاران دي الله د ټولو مرګرو شری حوایج پورو فرمایا بیماران ته سر زموږ کامله شفا نصیب کا د حلال بابرکت روزي نصیب کا د حرامونو محفوظ اوساته الہ العالمین مونږ صحیح د دین خادمین وګرځوا د دین مددګاران وګرځوا یا د دین محافظین وګرځوا د سیدنا عیسی حضرت امام مهدی علیه رضوان د عید سب ملګری مو ګرځوا د دجال د سب نه محفوظ وساته د کفر د بوت پالشه نه محفوظ وساته یا الله مو حق پرستو ګرځوا جماعت پرست شخصیت پرست تنظیم پرست الہ العالمین دین محفوظ وساته یا الله مو ټول حق پرست کا یا الله مو ته په صراط مستقیم باندې یا الله استقامت نصیب کو فرمایا د مسایل او مشکلاتو او د بے پردګۍ او د رسوایانو په دوړو جهانو کې محفوظ وساته د تمام کائنات مجاهدین او مجاهداتو حفاظت او مدد فرمایا اسارا او اسیرات رهایی فرمایا الہ العالمین زخمیان ته شفا نصیب کا غلبه ورته نصیب کا الله کفر او اهل کفر مغلوب و شکست خورده کا په تمام عالم باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډي ورپوا قرآن حاکم وګرځوا کفری قوانین محکوم شکست خورده دړې وړې او زره ور وګرځوا او ختم کړه د دنیا نه ذلیل کا الله شرک او اهل شرک ذلیل کا یو ځل بیا هغه وخرا ولا چې اهل شرک او اهل کفر اهل اسلام ته پټی سترګو جزیه ورکی خدای پاکا وصلی الله تبارک وتعالى علی النبی الکریم وعلى اله وصحبه اجمعین